د ټال ناول څلورمه برخه. شېبه وروسته د ډاکټر غږ واورېد. که خدای کول ښه ده، خو ډېره به یې نه غږوئ. ارزو ورمېږ کوږ کړ. ځوان په چوتره کې له ډاکټر سره ولاړ و. وروسته دواړه د حویلۍ تر دروازې پورې لاړل. ډاکټر سړک ته ووت. ځوان بیرته راوګرځېد. نجلۍ ته یې وکتل. د هغې پر لنډه زنه ځوړنده اوښکه لمر ځلوله. ځوان لنډ د ګل تر بوټي ټوپ کړل. د ارزو تر څنګ کېناست. د سترګو له کونجانو یې د نجلۍ پلاستیکي شکېدلو زړو څپلکو ته وکتل. ورو یې وویل: وبخښه. ارزو نیغ ورته وکتل. په غریو کې وخندل. سړي کله له ښځو بښنه غواړي؟ ځوان موسک شو. نو ما کله له غټې ښځې بښنه غوښتې؟ ارزو وویل: له وړو نجونو خو بیخي ښه نه ښکاري. بښنه ښه ده. ارزو وویل: خو زما پلار بښنه نه غوښته. یوه ورځ خپله ډکه پیاله چای واړوه، خو زما مور یې د نسوارو پر ډبلي وویشته. ویل چې پیاله د سم ځای نه وه راته ایښې. مور مې بښنه ترې وغوښته. د کور پاکوالی وي، اشپزه هم همداسې در حساب کا. ارزو وویل: ښه نو ما ته یې پرېږده. سهار ډاکټر او هغه بل سړي راته وویل چې او کار به دی. د بوډۍ یو دم غلې شوه. ویې ویل: د مېرمنې پاکول وي. سړي وخندل. خو ته دا کار نشي کولای. سړي له روجایي لون پمپر راویست. په پلاستیکي کڅوړه کې وتاړه. کڅوړه یې دروازې ته نږدې په ایښې کثافت دانۍ کې کېښوده. المارۍ ته ورغی. نوی پمپر یې راواخیست. ارزو وویل: زه له کاره ځواب یم؟ سړي ورته وکتل. نه. نو ته به هر وخت له کاره د مور د پمپر لپاره راځې؟ سړي شونډې بوکې کړې. اوږې یې پورته واچولې. ته هم سم وایې. تر اوسه یوه بله خدمتګاره وه. هغې 3 ورځې مخکې کار پرېښود. دا 2یم ځل دی چې د ابۍ پمپر ور بدلوم. ابۍ ځینې وختونه ښه وي. پر کمود یې کېنوه. ته ترې راځه. خو کله کله دومره سیکه نه لري. ارزو وویل: نو ماته یې را زده که. سړي ور وکتل. تر اوسه دې څوک پاک کړي دي؟ هو، د کوچني ورور په توره کونه مې ډېر لوټې ورتېرې کړي دي. خو پام، ابۍ ته کومه لوټه رانه وړې؟ ارزو په حیرانۍ ورته کتل. سړي په خندا کې وویل: ښه نو څه وکم؟ هېڅ. مازې د پمپر د تړلو چاله راوښیه. سړي کورته یې ویسته. د پتلانه په سر یې پمپر واغوست. ویې ویل: ګوره، کوم غټ کمال نه غواړي. د نیکر غوندې اغوستل کېږي. په خپله چاسپ لري. مازې دا دواړه خواوې سره واروله. سړی غلی شو. ویې ویل: زده دې کړ؟ دومره سخته خو نه ده. ښه نو اوس به یې وګورو. ارزو پمپر ور واخیست. بوډۍ ته ودرېده. سړي ته یې وکتل. ویې ویل: ته خو نو مه راته ګوره. سړی کړکۍ ته ورغی. لنډه شېبه وروسته د نجلۍ غږ واورېد. څنګه دی؟ سړي ور وکتل. له سپین پمپره د بوډۍ تور ډنګر رونونه راوتلي وو. سړي په خوند وویل: بس زده دې شو. ایستلې هم همداسې دي. ابۍ له خوراکه لوېدلې ده. ډېره دې نه په زامته وي. پمپر په 2-3 ورځو کې یو وار بدلېدل غواړي. راځه. دواړه تشناب ته ننوتل. سړي صابون ور واخیست. ویې ویل: خو د پمپر له بدلېدا وروسته به لاسونه پاک مینځې. شېبه وروسته سړی د بوډۍ کټ ته نږدې کېناست. د هغې له کټه زړېدلی ډنګر لاس یې شونډو ته ور پورته کړ. سړه ساه یې ویسته. سر یې د مور پر رون ولګاوه. یو دم یې له جېبه شرنګی راوخوت. سړی موبایل راویست. ویې ویل: تاسو د پروژې په قرارداد کار وکړی. هسې هم ورځ تېره ده. نشم درتلی. بیرته یې سر کېښود. د ارزو غږ یې واورېد. چای درته راوړم؟ سړي وخندل. تو خو سمه هوښیاره نجلۍ یې. ارزو وویل: ولې؟ پوه شوې چې ستړی یم. خود مخ دې سم نه دی نیولی. زما پلار به چې کله هم له نجارۍ کور ته راته، ټنډه به یې تروه وه. مور مې ورباندې پوهېده. مخکې تر دې چې په غوسه شي، له تناره به یې ډکه چایجوشه ورته راواخیسته. سړي وخندل. څه یې ونه ویل. دروازه وټکېده. سړي وویل: مهرباني. اشپزه وه. راغله. ارزو ته یې وکتل. سترګې یې وځلېدې. ورو یې وویل: صیب، د بخ بیبي ترور تلیفون بند و. سړي وویل:
دا خو ښه خبره ده. مانا ارزو له کاره نه باسئ؟ نه. اشپزه ولاړه وه. سړي وویل نور؟ هیڅ. زه کور ته تلای شم؟ هر څه مې تیار کړي دي. سړي د هو په نښه سر وخوځاوه. کړکۍ ته ودرېد. اشپز ارزو ته سترګه ټینګه کړه. موسکی شوه. د باندې ووته. ارزو له اشپزخانې ډک ترموز چای راوړ. دواړه تر ناوخته ویدې بوډۍ ته ناست ول. ماښام ګډ سالون ته ښکته شول. سړي ارزو ته پر څوکۍ د کېناستلو اشاره وکړه. خپل اشپزخانې ته ورغی. شېبه وروسته یې ډک پتنوس پر میز کېښود. ارزو په بیړه ولاړه شوه. سړي ور وکتل. نجلۍ وویل د لاس اوبه راوړم؟ سړي وویل حاجت نشته، مخکې مو پرېمنځل. خوراک په قاچوغه کوم. غلی شو. ویې ویل ولې ولاړه یې؟ نجلۍ ورخطا شوه. زه به له تا سره ډوډۍ خورم؟ نو څه خبره ده؟ ما هیڅ وخت له سړو سره ډوډۍ نه ده خوړلې. په یوه کوټه کې به مو 2 دسترخوانه هوارول. پلار او کوچنی ورور به مې ګوښې ناست ول. سړي د چرګ ورون پر وریجو کېښود. ویې ویل زړه دې بل میز هم شته. نجلۍ بېرته پر خپل ځای کېناسته. غاب یې ډک کړ. سړي ور وکتل. د ارزو ګوتې غوړې وې. سړي کاچوغه ور بېرته کړه. نجلۍ وویل مور مې ویل چې خوراک په لاس کوه، ثواب لري. سړي څه ونه ویل. شېبه وروسته یې ډک غاپونه اشپزخانې ته یوړل. ارزو ور وکتل. سړي لوښي مینځل. ورغله. ویې ویل ښه نه ده. سړي ور وکتل. نجلۍ وویل نارینه کله د کور کارونه کوي، ماته یې پرېږده. خو ماته ښه ښکاري. ارزو د سړي له لاسه غوړ غواب ور واخیست. سړي وویل دواړه به یې یو ځای پرېمینځو. نجلۍ غوړ لوښی د شوي خلاص نال ته ونیو. سړي ته یې وکتل. هغه پر یوه کاسه د لوښو مینځلو مایع موښله. ارزو وویل پسته شګه به نه وي؟ غوړ اسانه جلا کوي. نه، شګه د لوښي رنګ ور اړوي. ارزو وویل زموږ لوښي رنګ نه لري، ټولې نکلي کاسې دي. د سړي غږ یې وانه ورېد. ارزو ور وکتل. سړي ډک د قورمه په کثافت دانۍ کې واچوله. ارزو وویل سم کتغو، سبا ته هم ساتل کېده. غلی شوه. ویې ویل زموږ له دېګه څه نه زیاتېږي، خو یو ځل ګاونډي د خیرات وریجې راوړې وې، سم خواندې وو. 3 وخته مو وخوړې. کاشکې زموږ کور نږدې وای. سړي د وریجو دیګ هم په کثافت دانۍ کې تش کړ. ارزو وویل په ښار کې ټول خلک آباد دي؟ نه. نو ولې کوم غریب ته نه ورکوې؟ سړي وویل ته ډېره حوصله لرې. دواړو تر پایه کومه خبره ونه کړه. ارزو به کله کله په کثافت دانۍ کې د چرګانو سلامت ورونو ته وکتل. ورسره به یې د خپل کوچني ورور سپېرې شونډې سترګو ته ودرېدې. وروسته یو ځای بېرته پورته وختل. بوډۍ ناسته وه. د تلویزیون په ریموټ یې ګوتې وهلې. سړي په خوند وویل ابۍ ښه یې؟ ورغی. د بوډۍ لاس یې ښکل کړ. بیا یې سوپ ورته راوړ. یوه کاچوغه دوا یې ورکړه. دواړه تر ډېره سره غږېدل. ارزو کونج ته غلې ناسته وه. سړي ور وکتل. د ارزو سترګې له خوبه ډکې ورته ایسېدې. ورو یې وویل ته تلای شې. نجلۍ هماغسې خوبولې سترګې نیولې وې. سړی ورغی. د نجلۍ پر اوږه یې لاس ور کېښود. نجلۍ یو دم ټوپ کړل. په بیړه یې وویل څه کوې؟ سړي وخندل. پام دې نه و درته ومې ویل چې خوب درځي، ورځه. نجلۍ په بیړه له کوټې ووته. د بوډۍ غږ راغی ډېره کم عقله ده. نور څوک نه وو؟ سړی بیرته د مور تر څنګ کېناست. خو ماته ښه نجلۍ ښکاري، له اخلاصه ډکه ده. بس یوازې ځینې نزاکتونه غواړي. ریموټ یې ور واخیست. ویې ویل کوم ځای درته ونیسم؟ بوډۍ غږ ونه کړ. سړي وویل ګوره ابۍ، اول ستا خوښه مهمه ده. که د زړه نه وي سخته خو نه ده. سهار یې په مخه ښه. ښځې بیا هم غږ ونه کړ. سړي وویل پمپر دې څنګه تړل شوی؟ ښځې په حیرانۍ ور وکتل. سړي وویل همدې نجلۍ در وتاړه. په ټول ژوند دې پمپر نه و لیدلی. یو ځل مې یې تړل ور زده کړل. ویې تاړه. ذهن یې کار کوي، نه ترې خفه کېږي. بوډۍ وویل خور دې څه وخت راځي؟ نن یې ایمیل راغلی و. لیکلي و چې د ماشومانو رخصتي ته 2 ورځې پاتې دي. غلی شو. ویې ویل خو تا ته یې هم ټلیفون کړی و، هم د ایمیل خبر کړم. لیکلي و چې له ابۍ سره وغږېدم.
بوډۍ څه ونه ویل. ځوان هم بله خبره ونه کړه. تلویزیون یې ولګاوه. وخت ووت. بوډۍ ته یې وکتل. پرته وه. دی هم همالته پر اوږده څوکۍ وغځېد. شېبه وروسته خوب یووړ. یو وخت یې سترګې رڼې کړې. ارزو د ویدې ښځې پر ټټر سر ایښی و. شکرونه یې ایستل. ځوان سترګې وموښلې. په اوږده څوکۍ کې کېناست. د کړکۍ د پردې ژۍ یې په دوو ګوتو کې ونیوله. د باندې تیاره وه. سړي په خوبولي غږ وویل: څه خبره ده؟ ارزو د ښځې له ټټره غوږ پورته کړ. سړي دیوالي ساعت ته وکتل. ارزو وویل: د سهاره ځانونه شوي دي. نو ته دلته ولې راغلې؟ نجلۍ غلې وه. سړی ورغی. د بوډۍ نبض یې وکوت. ویې ویل: زما ځواب دې رانه کړ. ارزو په رډو سترګو ورته وکتل. ابۍ در باندې ګرانه ده. نجلۍ غلې وه. سړي وویل: رښتیا خبره وکړه. نجلۍ ورخطا شوه. همداسې د مېرمنې احوال مې اخیست. خو دومره وختي ته باید اوس ویده وای. نه، زه لمانځه ته راویښېږم. خو ته دلته یې؟ لمونځ مې وکړ. سړی بیرته پر څوکۍ کېناست. ارزو وویل: ته ټوله شپه پر څوکۍ ویده وې. ته ټوله شپه پر څوکۍ ویده وې. سړي وویل: دا زما د پوښتنې ځواب نه و. تا شکرونه ایستل. ابۍ در باندې ګرانه ده. ارزو غلې وه. سړي وویل: رښتیا راته ووایه. نجلۍ په وارخطايي وویل: خوب مې لیده. څنګه خوب؟ نشم درته ویلی. سړي وخندل. ابۍ دې په خوب لیده؟ اهو. مړه وه؟ اهو. نو بیا خو در باندې ګرانه ده ځکه. نجلۍ په خبرو کې ورولوېده. نه. سړي په حیرانۍ ورته کتل. نو بیا دې ولې د ابۍ پر ټټر سر ایښی و؟ نجلۍ ورخطا شوه. هو، راباندې ګرانه ده. دروغ دې معلومیږي. صافه خبره وکړه. د نجلۍ سر وځړېد. سړي وویل: ووایه. د ارزو شونډې وخوځېدې. خوب مې لیده چې مېرمن مړه شوې وي. ته مې له کاره ځواب کړې. سړي وخندل. ښه، نو ته د ابۍ له غمه نه یې راغلې، د کار. غلی شو. ارزو لاندې غالۍ ته کتل. سړي وویل: بې غمه اوسه، ابۍ داسې ژر نه مري. نجلۍ له کوټې ووته.